السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګرانو زده کوونکو په دې هیله چې روغ جوړ بوئ. موږ او تاسې د کسرونو دویمې برنامې ته رسېدلي یو. انشاءالله په دې برنامه کې به هم د کسرونو له هغې سوالونو سره ساده اشنا شو چې تیر کال کانکور فورمونو کې راغلي دي. راځو درس پیل کوو. دقت وکړئ. لومړی سوال د نننۍ ورځې برنامې ایکس مربع منفي 2x منفي 3 صورت x مثبت یو مخرج هم په صورت او هم په مخرج کې الجبري پاتې دي. نو دې ته ویل کېږي الجبري کسرونه. کله چې تاسو یو الجبري کسر ساده کوئ تر ټولو لومړی باید تشخیص وکړئ چې صورت او مخرج د کومې تجزیې په اساس باندې تجزیه کولی شو. کله مو چې تشخیص وکړو له هغې څخه وروسته کولی شئ په اسانۍ سره صورتونه مخرجونه یو له بل سره اختصار کوي. په دې ډول دقت وکړئ. صورت کې x مربع منفي 2x منفي 3 کولی شو د دوشاهه په اساس باندې تجزیه کو. په دې ډول x مربع پر ځای لیکو x او د درو پر ځای لیکو 3 ضرب یو مثبت منفي. کله چې مثبت یو منفي 3 ضرب کو منفي 3 کېږي او کله چې یو له بل سره جمع کو منفي 2 کېږي. نو لیکلی شو یو قوسې x مثبت یو دویم قوسې x منفي 3 په دې ډول یې تجزیه کولی شو. مخرج کې x مثبت یوې په خپل حال لیکو. په صورت او مخرج کې کولی شو مشابه حدونه یو له بل سره اختصار کو. په دې ډول نو حاصل به مساوي شي x منفي 3. په دې ډول ساده کولی شو. دویم سوال ته دقت وکړئ. په صورت کې په واړو حدونو کې m او n مشترک دي. په واړو حدونو کې m او n مشترک نیسو یعنی د مشترکګرۍ په اساس باندې صورت تجزیه کوو. په دې ډول m ضرب n که چیرې لومړی حد پرې وشو m مربع سره مساوي کېږي. که چیرې دویم حد پرې وشو له مثبت 3 m او n سره مساوي کېږي. که چیرې دریم حد پرې وشو له مثبت 9 سره مساوي کېږي. مخرج ته دقت وکړئ. په مخرج کې m مکعب منفي 28 ده. د 28 پر ځای باندې لیکلی شو 3 مکعب. د 28 پر ځای لیکلی شو 3 مکعب ځکه که چیرې 3 په خپل ځان کې 3 ځلې ضرب کړلی شي له 28 سره مساوي کېږي. یعنی لیکلی شو m مکعب منفي 3 مکعب. مخرج کې مطابقت ده. صورت په خپل حال باندې لیکو. مخرج مطابقت ته انکشاف ورکوو. m n ضرب m مربع مثبت 3 mn مثبت 9. مخرج کې کچری مطابقت ته انکشاف ورکو. لومړی قوسې کچری منفي ونیسو دویم مثبت لیکل کېږي. په دې ډول m مربع مثبت 3 m او مثبت 3 m او n مثبت 3 m مثبت 9 صورت کې m مکعب ضرب n لومړی حد صحیح لیکل شوی ده. دویم مثبت 3 m مربع منفي n مربع. دلته مو حتما په دې برخه کې تېروتنه کړې ده. د n توان له یو سره مساوي ده. کله چې د n توان له یو سره مساوي شي نو 3n او 3m او 3m سره مساوي کېږي. بخشش کوئ په دې برخه کې راته دلته د n توان له یو سره مساوي ده. کله چې د n توان له یو سره مساوي شي 3m مربع n پر m او n وشو مساوي کېږي له 3m سره.
کولی شو صورت او مهرج کې مشابه حدونه په دې ډول یو له بل سره اختصار کو نو حاصل به مساوي شي صورت کې ام اینو مهرج کې ام مون پی اینو په دې ډول په اسانۍ سره حاصل په لاس باندې راوړلی شو. لومړی تشخیص وکړئ د کومې تجزیه په اساس باندې صورت او مهرج تجزیه کیږي. کله مو چې تجزیه کول نو مشابه حدونه په صورت او مهرج کې یو له بل سره اختصار کوي او غیر مشابه حدونه یې ولیکئ. هماغه حاصل څخه عبارت ده. رزو دریم سوال ته په دریم سوال کې صورت کې x مربع منفي y مکعب په توان دي صورت مهرج کې y مربع مثبت x ده. د صورت صدا کولو لپاره دی y باید y مربع کول په توان دي 2 ولیکو. په دې ډول x مربع په خپل حال باندې منفي y په دې ډول لیکو y مربع کول په توان دي 2. صورت کې مطابقت جوړ شو مهرج په خپل حال باندې لیکو. مطابقت ته په دې ډول انکشاف ورکولای شو x مربع منفي y مربع شو یو قوس به x منفي y مربع شي دویم قوس به x مثبت y مربع شي. په دې ډول په اسانۍ سره تجزیه کولی شو. مخرج په خپل حال کو y مربع مثبت x کولی شو مشابه حدونه یو له بل سره اختصار کو x منفي y مربع په خپل حال کو همدغه له حاصل څخه عبارت ده. څلورم سوال ته دقت وکړئ. عموما 208 نمبر سوال ده. په صورت کې x مکعب منفي یو ده. که چیرې د x مکعب منفي یو پر ځای ولیکو x مکعب منفي یو هیڅ فرق نه کوي. همدغه یو په توان دي 3 له یو سره مساوي مهرج په خپل حال کو x مربع مثبت x مثبت یو. صورت کې مطابقت ته انکشاف ورکوو. لومړی قوسي که منفي ولیکو دویم قوسي مثبت راځي x مربع مثبت x مثبت یو. که چیرې مطابقتو کې مشکل لرئ مهرباني وکړئ د مطابقتو هغه برنامې وګورئ چې عمومي ریاضی کې ما جوړې کړي دي. د هغې په لیدلو سره به انشاءالله مشکلات یو اندازه راکم شي. مهرج په خپل حال کو x مربع مثبت x مثبت یو کولی شو x مربع مثبت x مثبت یو له x مربع مثبت x مثبت یو سره د منځه یوسو یا اختصار کو نو بکې به x منفي یو پاتې شي. همدغه یې حاصل ده. رزو 209 نمبر سوال ته چې عموما د نننۍ ورځې 5م سوال بلل کیږي. په صورت کې په دواړو حدونو کې x مشترک ده او په مهرج کې هم په دواړو حدونو کې x مشترک ده. که چیرې صورت کې x مشترک ونیسو یعنی د مشترک ګرې په اساس تجزیه کو نو مساوي کېږي له 2 x مربع سره منفي یو. په مهرج کې که چیرې x مشترک ونیسو په مهرج کې که چیرې x مشترک ونیسو نو مساوي کېږي یو منفي 2 x سره یو منفي 2 x سره. په صورت ته که چیرې یو منفي هم مشترک ونیولی شي یو منفي هم مشترک ونیولی شي نو یو به مثبت او 2x به منفي شي. په دې ډول یو به مثبت شي منفي 2x مربع بشي. په مهرج او صورت کې حتما دلته x مکعب ده یا صورت کې x مربع د مکعب نه ده یا مهرج کې x مکعب ده. که چیرې صورت کې x مربع کو که چیرې مو x مربع کو نو دغه x راځي یعنی یو منفي 2x کېږي. که چیرې داسې وي چې صورت کې مخرج کې y مکعب کو بیا دلته x مربع راځي
هیڅ فرق نه کې یا مربع یا مکعب. تاسو باید داسې سوال ته دقت وکړئ که چیرې په ټایپینګ کې کتابه کې تاسو د لیکنې کومه تېروتنه په دې ډول یې باید اصلاح کړئ. کولی شو مشابه حدونه یو لیول سره اختصار کو، ایکس له ایکس سره اختصار کو. صورت کې یوازې منفي او مخرج کې یو بکې پاتې کېږي. که چیرې تقسیم کو نو حاصل منفي یو لاسته راځي. په دې ډول حاصل لاسته راوړلی شو. اخر 110 نمبر سوال ته دقت وکړئ. په دې کې وای ایکس مکعب منفي وای، صورت وای ایکس مربع منفي ایکس وای مثبت وای مخرج. په صورت کې وای په دواړو حدونو کې مشتون لري یعنی مشترک ده، نو وای به مشترک ونیسو. په دې ډول لومړی حد که پرېویشو ایکس مکعب سره مساوي کېږي. که چیرې دویم حد پرېویشو نو مساوي کېږي له یو سره. مخرج که چیرې ساده کو، مخرج کې هم په دواړو حدونو کې په تمامو حدونو کې وای مشترک ده. وای مشترک نیسو په دې ډول. وای که چیرې مشترک ونیسو ایکس مربع منفي ایکس مثبت یو لاسته راځي. په دې ډول یې ساده کولی شو. صورت یو څه نور هم باید ساده کړلی شي. ایکس مکعب یو ته که چیرې 3 توان ورکو، یو ته که چیرې 3 توان ورکو نو مساوي کېږي. په دې ډول لومړی قوس به مثبت ونیسو، وای مثبت یو، دویم قوس به منفي وای مربع یعنی متضاد ولا درلودونکی منفي وای مثبت یو. مخرج په خپل حال باندې لیکو، مخرج په خپل حال باندې لیکو. وای ضرب ایکس مربع منفي ایکس مثبت یو. کولی شو مشابه حدونه یو له بل سره اختصار کو. یوازې بکی پاتې کېږي وای مثبت یو. صورت کې مخرج کې یو، که چیرې وی هم ویشو حاصل همدغه وای مثبت یو لاسته راځي. په دې ډول حاصل لاسته راوړلی شو. دا د لومړۍ برخې سوالونه وو. د دویمې برخې سوالونو ته هم دقت وکړئ، انتظار وکړئ، هم مهم دي. بعد د حل طریقې سره آشنا شئ. ګرانو زده کوونکو دویمې برخې سوالونو ته درته راغلاست وم. دقت وکړئ. 111 نمبر سوال دا. په دې کې صورت ایکس مکعب وای مکعب منفي او مخرج ایکس وای ایکس ضرب وای منفي یو ده. که چیرې وغواړو صورت یې ساده کو نو ایکس وای مکعب منفي یو مکعب مطابقت باید جوړ کړل شي، یعنی د مکعب مطابقت باید جوړ کړل شي. مخرج کې ایکس وای منفي او په خپل حال باندې لیکو. مطابقت ته انکشاف ورکوو. ایکس وای منفي یو لومړی قوس، دویم ایکس وای مربع مثبت ایکس وای مثبت ایکس وای مثبت یو مربع. که چیرې مربع کو هم یو سره مساوي کېږي. مخرج ایکس وای منفي یو سره مساوي ده. کولی شو هم د مشابه حدونه یو له بل سره اختصار کو نو مساوي بشي ایکس مربع وای مربع مثبت ایکس وای مثبت یو. په دې ډول حاصل لاسته راوړلی شو. 112 نمبر سوال ته دقت وکړئ. د مشترک ګرې په اساس باندې باید څه زده کړلی شي. لومړی خط کې ایکس او وای شتون لري هم 3. په دویم خط کې هم ایکس وای او 3 شتون لري. 3 واړه مشترک نیسو. په دې ډول 3 ایکس وای. لومړی حد که چیرې پرېویشو ایکس وای سره مساوي کېږي. دویم حد که چیرې وویشو مثبت منفي منفي. دویم حد که چیرې پرېویشو له یو سره مساوي کېږي. مخرج په خپل حال باندې لیکو. ایکس ضرب وای منفي یو. کولی شو هم د مشابه حدونه یو له بل سره اختصار کو نو حاصل بشي 3 ایکس ضرب وای. لومړی مو مشترک توري او عدد پیدا کړل، همدغه مو مشترک ونیول. توري تر ټولو ټیټې درجې درلودونکي نیول کېږي.
او بیا مو هر حد پرې وویشلو. مشابه حدونه مو صورت او مخرج کې اختصار کړل. یو سلو 14 سوال ته دقت وکړئ. په دې کې صورت کې مطابقتونه دی باید همدای مطابقتو ته انکشاف ورکړل شي. که چیرې لومړی مطابقت ته انکشاف ورکو نو لیکلی شو x مربع مثبت 2xy مثبت y مربع منفي. کله چې منفي علامه درلودونکی یو قوس نیسو ځکه د منفي علامه د تمامو حدونو ته ضربیږي. x مربع منفي 2xy مثبت y مربع. مخرج په خپل حال باندې لیکل کېږي 2xy نو مساوي بشي. دقت وکړئ مساوي بشي. x مربع هم په خپل حال مثبت 2xy مثبت 2xy مثبت y مربع. که چیرې منفي ضرب کړل شي قوس ته د x علامه مثبت و منفي بشي. د 2x علامه منفي د مثبت بشي او د y علامه مثبت و منفي بشي. په دې ډول منفي x مربع مثبت 2xy مثبت y مربع. مخرج په خپل حال باندې لیکو 2xy. کولای شو منفي x مثبت x د منفي x مربع سره و مثبت y مربع د منفي y مربع سره بخشش کوي د منفي y مربع سره د منځه یوسو. نو یوازې پاتې کېږي 2x مثبت 2x مثبت 4x مثبت 4x 4xy تقسیم 2xy. xy له xy سره د منځه ځي. 4 تقسیم 2 مساوي کېږي له 2 سره. په دې ډول حلولی شئ. 114 نمبر سوال ته دقت وکړئ. په دې کې په صورت کې x مربع منفي y مربع مطابقت مثبت x منفي y مربع کل مربع مطابقت او مخرج کې هم صورت کې لومړی مطابقت په خپل حال لیکو x مربع منفي y مربع. دویم مطابقت ته انکشاف ورکو x مربع منفي 2xy مثبت y مربع. مخرج کې کچری مطابقت ته انکشاف ورکو x مثبت y به یو قوس شي دویم به x منفي y شي. په دې ډول کولی شو صورت کې د متضاد علامو درلودونکي یو لیبل سره اختصار کو. نو x مربع مثبت x مربع مثبت 2x مربع کېږي منفي 2x په خپل حال باندې منفي 2x او y. مخرج کې دواړه قوسونه په خپل حال باندې لیکو x مثبت y او x منفي y. کولی شو صورت کې 2x چې دواړو حدونو کې شتون لري مشترک منسو. که لومړی حد پرې وشو له x سره مساوي کېږي. که دویم حد پرې وشو له y سره مساوي کېږي. مخرج کې x مثبت y یو قوس دویم x منفي y. کولی شو x منفي y له x منفي y سره اختصار کو. لومړی یا صورت 2x مخرج x مثبت y سره مساوي کېږي. په دې ډول حاصل لاسته راوړلی شو. د نننۍ برنامې اخرنی سوال ته دقت وکړئ. همدغې سوالونو ته مشابه سوال ده. لومړی مطابقت ته که چیرې انکشاف ورکو نو مساوي کېږي a مربع مثبت 2ab مثبت b مربع. منفي دا چې منفي ده نو یو قوس کې لیکو تر څو منفي ضرب کو علامې تغییر وکړي. a مربع منفي 2ab مثبت b مربع. مخرج کې 2ab په خپل حال لیکو 2ab ضرب a مربع
مثبت بی مروای په خپل حال باندې. که چیرې منفي ضرب کو همدلته یې که چیرې ضرب کو دقت وکړئ د ا علامه مثبت د منفي بشي د 2a بیا علامه منفي د مثبت بشي او د بیا علامه مثبت د منفي بشي. یعنی په دې ډول دقت وکړئ د ا علامه به مثبت شي د 2a بیا علامه به د ا علامه به منفي شي د 2a بیا علامه به مثبت شي او د بیا علامه به هم منفي شي. کولی شو b مربع مثبت b مربع د منفي b مربع سره اختصار کو a مربع مثبت a مربع د منفي a مربع سره اختصار کو. صورت کې یوازې بقي پاتې کېږي 2ab مثبت 2ab مثبت 4ab مخرج کې 2ab بقي پاتې کېږي ضرب a مربع مثبت b مربع. کولی شو ای بی مخرج صورت کې ای بی لمخرج کې ای بی سره اختصار کو 2 کا چیرې پر 4 سره اختصار کو ل 2 سره مسکی نو حاصل شو 2 ضرب ای مربع مثبت بی مربع. که چیرې په چرجوابا کې دا ستون نه درلودلو نو دا به حتما په دې ډول بیا ضرب کړل شوی وي. یعنی 2 ای مربع مثبت 2 بی مربع به حتما په چرجوابا کې شتون ولري یا به دا په چرجوابا کې او یا به په چرجوابا کې همدغه قیمت یا دغه حاصل شتون ولري. دا و د دویمې برنامې د کسر کنکوري سوالونه. راتلونکې برنامه به انشاءالله هم د کسرونو په اړه وي هغه سوالونه چې کنکور سره مشابه یا کنکور تېرو کلونو کې راغلي دي. تر راتلونکې برنامې مو په پاک خدای سپارم. ښه وخت او ښې مطالعې ولرئ.